السلام علیکم د عبدالرحمنه. وعلیکم سلام. په خیر علي جوړ تګړه کېنه. والکه څنګه خپه ناستې؟ مړه جنګ مې وکړو. چا سره دې جنګ وکړو؟ کس راته وښیه. مړه کور کې مې جنګ وکړو. کور کې دې نه یم ها ولې؟ مړه ډوډۍ راته نه راکوله. پوه شې ورته مې ویل اوبه راواله. ما ته ویل لاړ شه هغه د بمبې ته لاړ شه په خپله یې وڅښه. نه مړه ما خو بله ورځ واده کړی که نه. ها نو دا راته ووایه که نه چې زما نوم څه شی دی؟ ستا نوم مسکین خان؟ نه که نه زما نوم صیب دی صیب. ها هغه څنګه؟ ګوره چې ورته وایم اوبه وایي ښه صیب، چې ورته وایم ډوډۍ وایي ښه صیب. ستا نوې نوې ورځې دي. نه مړه ما پورې مه خانده. ویم داسې بیا اول ما ته ویلې قربان بیا راته ویلې چې ما به ورته ویل اوبه راواله وایي ښه قربان. نه مړه چې زه ورباندې خالي غږ وکړم داسې رپېږي لکه ماته ګوره ماته. نه مړه تا خو په وخته هېرولی نه ده. که تا چېرته هېرولی وو اوس به داسې کارونه نه کوو. ویم بیا به ته هم داسې رپېږي لکه ما غوندې به داسې چېرته ناست یې. نه یاره ما دې خدای تا غوندې نه کي. ویم زه خو لا کم خفه یم ولا که رانه بیا کور ته هم لاړ شي بیا به وایې چې خدای پاکه دې کور کې بلا ده که څه شی دی. زه به تا ته په ثبوت کې درته ووایم. ویم ته کور ته لاړ شه او ته خالي هغې ته ووایه چې ما ته دا راوړه دا راوړه دا راوړه او که را دې نه وړل زه به تا سره داسې کار وکړم چې دا مازغه به دې وران کړم. صحیح شوه. ځه مړه دومره بیا خرابولی چې د وال نه به دې ځغلول ډېر شي. تا ته معلومات نشته دی. تا زما دا غوسه نه دی لیدلی. تو ګوره چې زه ورته څه وایم. ځه دومره به دې وخرابوي چې معلومات به درته وشي. جینې بار راوځه. اوبه راوړه. چای راوړه. سمه ده. ډوډۍ هم راوړه. ودرېږه خو یو شی خو راوړم صبر خو کوه که نه. ته ما سره یو دوه درې ویې ویمې زما نه دی په کار داسې ښځه چې د خپل د مېړه نافرماني وکړي او یو دوه ورسره وکړي. وځه زما د کوره نیغېږې چا ته. اوس به زه تا سره ګورم ښه. دا موږ همداسې یو دا موږ په سر باندې خېجولې ده. دا سرکوزه زه پېژنم. دا چې کور ته لاړ شي که نه ده به دومره والي دومره بیا والي چې خانه به ورته خرابه کړي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. قسم دې دومره مې ووالو. همداسې ما هم والې وه همداسې مې چې وواله که نه نو ته دا منې چې د ملا په تیر باندې مې وواله چې اوس مې هم دا ځای خوږېږي. دومره مې ووالو چې ستا یقین نه راتلو ښځه دې راباندې ووالو. دا څه وایي؟ وایي دا ویښتانونه مې ونیو داسې مې تاوه چې سر راباندې وګرځېدو. نو چې کله دا سر مې ورباندې تاو کړو نو سر راباندې وګرځېد. نه رښتیا سر ورباندې وګرځېدو. نو دا چپلکه دې څنګه په لاس کې ده؟ دا چپلکې راباندې وویشته. نه ته ما ته رښتیا ووایه چې څه چل یې در سره وکړو. مړه ما ویلې چې دا خو ډېره ښه ښځه ده. په تا خفه کېږي. ما ورته وویلې چې اوبه راوړه نو روټۍ راته کېښودله. نو چې راوړو ما ورته ویلې چې زه دا چې کومه نو اوبه مې واړولې. نو چې بیا مې ورته اوبه وویلې نو بیا سر راباندې وګرځېدو. نو چې کله په هوښ رالمه چې ومې کتلې دا شی ومه مړه ما ویلې چې په دې کې خو به زور نه وي. دا خو نرۍ غوندې ده خو ډېر دروند لاسې ده. ویم ستا هغه ښه ده چې نری ده. زمونږ د هغې خو دا یو لاس دومره دی. یو څوک یې په ملا راکړی دی نو زه ځم چې ځان له چېرته علاج وکړمه. غلطي رانه وشو چې هغه بله چپړه مې ځان سره رانه وړه.
دغه د بله ملګري م پیدا شوله چپړه خورالو خو یو خبره درته کومه چې چاته مه وایه چې ما خپله ښځه دومره والی نه رښتیا زه یې دومره والی یمه بیا به خلک راته د ښځې پیغور کوي نه مړه ما او تا دواړه ورونه یو زما او ستا دواړو یو حال دی ښه داسې ما هم ډېره والې ده چې داسې مې والې ده چې څرمن مې ورته ایستلې ده بس په خپله پوهېږي نو او دومره والی ده دومره والی ده او تا هم والې ده او ما هم والې ده